السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې د ایران پرومیننت فزیسسټ محسن فخری زاده په حق ورسېدلو. محسن فخری زاده باندې یوه حمله شوې وه د تهران نږدې چې کوم د ایران کیپټل دی. په دې حملې کې یو بم دماکه شوې وه او د فایرینګ په منځ کې چې کوم دی محسن فخری زاده انجرډ شوی و. د انجري نه بعد هسپتال له بوولو چې دلته په حق ورسېدو. ایران چې کوم نیوز ایجنسي ده فارس نیوز د هغه په مطابق باندې په حملې کې چې کوم دی محسن فخری زاده زخمی شوی و. د زخمی حالت کې د هسپتال له بوولو او هلته په حق ورسېدو د خپل زخمونو په وجه باندې. فخری زاده چې کوم او د ډیفنس منسټري اف ایران کې منسټري ارګنایزیشن اف ډیفنس انوویشن اینڈ ریسرچ SPND سربراہ و. د دوی په مطابق باندې ایله محسن فخری زاده هسپتال ته رسولو او هلته د خپلو زخمونو په وجه یې په حق ورسېدلو. د دې نه علاوه ایله دا منسټري نه دي ویلي چې کوم قاتلان دي چې چا دا حمله کړې ده هغه نیولي شوي دي، مړه کړي دي یا تښتېدلي دي. دا حمله چې کوم ده دا په ابسرد کې شوې وه چې کوم د تهران نه په ایسټ باندې لږ فاصله کې ده. فخری زاده د ایران آمد یا امید پروګرام سربراہ و. د ایران فارن منسټر ظریف په ټویټر باندې وویل چې کوم داسې کسان دي دهشتګردان دا د دونه ښه ساینټسټ او فزیسسټ قاتلان دي او وایي چې دا داسې یو بزدلانه کام صرف او صرف اسرائیل کوي شي. د دې نه علاوه هغه دا هم وویل په ټویټر باندې چې پکار چې انټرنیشنل کمیونټي چې کومه ده یوځای شي او د داسې یو سټیټ ټرر باندې چې کوم دی کنډیم کړي او چې څونه د ډبل سټینډرډز دي هغه ختم دي کړي. یو څو میاشتې مخکې چې کوم دی د جنوري په میاشت کې د ایران آرمي جنرال قسیم سلیماني باندې یو ډرون حمله شوې وه چې کوم کې په ایرپورټ کې په حق رسېدلی و. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ او زموږ د بل سیګمنټ انتظار وکړئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.